معاش په باره کې لږ معلومات ورکړي که څنګه معاشونه څنګه دي ښه دي ګزاره کوي یعنې د نورو کارو په پرتله باندې څومره توپیر لري. نصیحت به صرف همدومره د نوي راتلونکو خلکو لپاره 4-5 کاله کېږي چې زه د سکیورټي کار کوم دویچه بانک سره یو موږ. سلامونه احترامات د برلین جرمني څخه دلته موږ یو افغان ولیده او دا د کار په کالو کې هم دی غواړو د سره به خبرې وکړو. نوم د چا دی ځوان او د کوم ځای یې؟ سلامونه د تاسو ته تاسو ټولو لیدونکو ته. زما نوم حکمت علي خیل ده او زه د کابل یم. څومره وخت کېږي المان کې اوسېږئ؟ ما تقریبا داسې 11 کاله کېږي. دا د کار کالو کې مو ولیدې که د دې په باره کې معلومات راکړې څنګه دلته کار کوئ د څه کار کوئ که لږ معلومات په دې باره کې ورکړې. مو دا 4-5 کاله کېږي چې زه د سکیورټي کار کوم دویچه بانک سره یو موږ او ډېر ښه کار ده کم ساعت پکې تېر دی. اکثره نوي مهاجر راغلي دلته هغوی هم د کار په لټه کې او ته خو ماشاءالله دا د 5-6 کاله د سکیورټي کار کې نو کولی شي د خپلې وظیفې په باره کې د نوي مهاجرو لپاره لږ معلومات ورکړي کېدای شي په آینده کې دوی هم دغه کار مخته ویسي. ما خو به هر سړی دلته خپله ښه هوښیار ده ښه پوهېږي خو د ما نصیحت به صرف همدومره د نوي راتلونکو خلکو لپاره چې راځي اوله کې باید د ژبو باندې ډېر کار وکړي ژبه زده کړي او سپیلنګ یې وکړي او یو معنا په ځان باندې یو هغه وکړي داسې نه چې موږ خو ټول د مالي وضعیت هم ډېر ضعیف وي او اول نه چې راسو کار ته شروع کو کار کو مزدوري کو خو هغې نه څه جوړېږي نه. مقصد اول په خپل ځان کار وکړي ژبه زده کړي او سپیلنګ وکړي او کولی شي زخکونډه وکړي مقصد سکیورټي کار وکړي هم حلال ده هم کار اسانه ده او هم ساعت پکې تېري. ډېر ښه کولی شي د معاش په باره کې لږ معلومات ورکړي که څنګه معاشونه څنګه دي ښه دي ګزاره کوي یعنې د نورو کارو په پرتله باندې څومره توپیر لري. کار هم ښه ده مطلب دومره سخته نه ده لکه څنګه چې ما 5-6 کاله په ګسترنومۍ کې دا د ډونر او دې دوکانو کې کار کړی هغې په پرتله یې کار هم اسانه ده او روپۍ هم کېږي. ښه ډېر ښه نور دې نه پازابومه کولی شي په اخره کې د نوي مهاجرو لپاره کوم پیغام لرې که ورکړي ښه خبره ده. نور خو څه نشته خو همدا ورته وینا لرمه چې راځئ معنا دلته په ځان باندې کار وکړئ ژبه مو زده کړئ جرمونه مه کوئ جنګونه مه کوئ معنا چې خپل دومره په سخت او دومره په تنګسه باندې راځئ دلته هلته د کور والا مځکې درته ګرو کړي یا معنا خرڅوي درته دې لپاره کې چې تاسو یو سبا یو شی وکړئ یو شی جوړ شي چې دلته راغلی نو ژبه زده کړئ او سپیلنګ وکړئ ښه په قانون سره خپل وخت تېره کړئ ښه زندګي جوړه کړئ ځان. ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی پیغام دې ورکړه په اخره کې له ټولو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه دا ویډیو د سره لایک کړئ شیر کړئ له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ موږ به تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړوو په اخره کې له ټولو نه مینه او مننه الله په امان. الله په امان. معنا نهج حياة جئنا تبصرة